افریدي صاحب به هره ورځ غزلې راته ویلې، هره ورځ به یې نوې نوې غزلې لیکلې، بس نیت مې ورباندې بد شو. نو ما ویل باید چې زه یو غزل درې خو ولیکم دلته. نو یو شپه کېناستم 3 غزلې مې ولیکلې. نو په هر حال نو چې 3 غزلې سړی په یوه شپه کې لیکي به یقینا خراب وي، بېکاره به وي. خو په هر حال زه یې درته وایم چې یو مکفا غزل ده او ستاسو د ټولو په اجازه وایي یو سړی د زمانې فراموشه، یو سړی د زمانې فراموشه، راته ووایه ټپې خانه بدوشه. یو سړی د زمانې فراموشه، راته ووایه ټپې خانه بدوشه. د فرار لاره مې زده کړه له هوا نه، د فرار لاره مې زده کړه له هوا نه، ځکه تختم زندګۍ ستا له آغوشه. د فرار لاره مې زده کړه له هوا نه، ځکه تختم زندګۍ ستا له آغوشه. ته د سترګو د پیالو لیونی نه یې، ته د سترګو د پیالو لیونی نه یې، بې مثاله نارې مه وهه مینوشه. ته د سترګو د پیالو لیونی نه یې، بې مثاله نارې مه وهه مینوشه. او بل شعر یې دی چې را ژوندی مې کړه غمونو یم وژلی، را ژوندی مې کړه غمونو یم وژلی، خدایه ووهه شپېلۍ راته له جوشه. را ژوندی مې کړه غمونو یم وژلی، خدایه ووهه شپېلۍ راته له جوشه. په اوبو کې مې ستا سترګې ولیدلې، په اوبو کې مې ستا سترګې ولیدلې، ناګهان یې له ښایسته شوم بېهوشه. په اوبو کې مې ستا سترګې ولیدلې، ناګهان یې له ښایسته شوم بېهوشه. مین هغه چې له چغو سره مل وي، مین هغه چې له چغو سره مل وي، جانان هغه دی چې وي ستم فروشه. مین هغه چې له چغو سره مل وي، جانان هغه دی چې وي ستم فروشه. او خطاکار سوالګر ولاړ ستا په دربار کې، خطاکار سوالګر ولاړ ستا په دربار کې، لوی خدایه دا یاد سې پرده پوشه.